ملګرو د ودان عثمان خیل څو شعرونه سره شریکوم. ودان عثمان خیل وایي چې حالات ښه شوي وو، حالاتو ګزاره کړې وه، یو وخت موږ د یو بل لږه تماشه کړې وه. ته چې ورکړې ما جړل مور مې داجي ته ویل، ته چې ورکړې ما جړل مور مې داجي ته ویل، موږ څه خبرو ګینې موږ به پې جرګه کړې وې. ته چې ورکړې ما جړل مور مې داجي ته ویل، موږ څه خبرو ګینې موږ به پې جرګه کړې وې. او په هغه ورځ خو به ګودر د خاپرو نه ډک و، په هغه ورځ خو به ګودر د خاپرو نه ډک و، هغه چې تا د کشمالو نه منجیله کړې وه. یقین مې نه و چې بستا نه بغیر وپایمه، یقین مې نه و چې بستا نه بغیر وپایمه، خو بس قدرت به مې په ژوند کې نصیبه کړې وه. یقین مې نه و چې بستا نه بغیر وپایمه، خو بس قدرت به مې په ژوند کې نصیبه کړې وه.